سلامونه، پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. علي خامنه‌ای وایي پر ایران برید به سیمه ییزه جګړه پیښه کړي. د تهران او واشنګټن ترمنځ د کړکېچ په زیاتېدو سره د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای امریکا ته خبرداری ورکړی چې له ایران سره هر ډول نوې جګړه به سیمه ییزه وي. د اسلامي جمهوریت مشر وویل امریکایان د پوه شي که جګړه پیل کړي د ځل به جګړه سیمه ییزه وي. د ایران د ملي راډیو ټلویزیون د راپور له مخې ښاغلي خامنه‌ای په امام خمیني حسینیه کې د خلکو یوې لویې ډلې ته وینا کوله. هغه وویل دا چې کله کله د جګړې خبرې کوي او د الوتکو او کښتیو یادونه کوي دا نوې خبره نه ده، او په تیره کې هم امریکایانو په ځلونو په خپلو خبرو کې ګواښونه کول او ویل به یې چې د جګړې په ګډون ټول غوراوی پر میز دی. د ایران د اسلامي جمهوریت مشر د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته په اشارې سره زیاته کړه. اوس دا ښاغلی هم په پرله پسې ډول ادعا کوي چې کښتۍ مو راوستلي او د ایران ملت باید له دې څه ونه ډار شي. د ایران خلک له دې ګواښونو نه اغېزمنېږي. ښاغلي خامنه‌ای ټینګار وکړ چې ایران د جګړې پیلوونکی نه دی او پر کوم هیوادونو د برید تکل نه لري، خو د ایران ملت باید د هغه چا پر وړاندې چې بریدونه پرې وکړي او یا یې وکړوي ټینګ ګوزار ورکړي.